هغه ته لاړو ننګرهار ته. دا د خپل عسکرو د مورال لپاره، د خپل عسکرو د انګیزې لپاره لاړو چې اوس دوی دا مورال ورکړي. د په خپل خبرو کې دا وویل چې بان کول شاهین صاحب ته یې ابوسین صاحب غږېدلم. ابوسین صاحب ما غږ یو لرئ؟ او شته دی ابوسین صاحب. ابوسین صاحب د خلک خو ورځ په ورځ باندې وحشت زیاتینو بیخي اوج ته ورسېد. نن په شکردره کې په مابین د جومات کې امام د جومات ګوره د منځ ځي، هغه خلک چې دومره ورځ د اختر د شهیدان کیږي او د دوه ځنه دی ځي جلال آباد ته خپل عسكر ځان ته راټولوي. خلکو ته وایي چې راشه د جمهوریت نه د موږ نه دفاع وکړي. آیا په دغه کې تاسو نه وایي چې دغه خلک چې د اروپا او د امریکا نه راغلي دا څوک دي؟ ابوسین ورور عمر عمری شاهین صاحب ما راځه. او مهرباني ډېر مننه شاهین صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شاهین صاحب ته جنرال صاحب ته د لایو ټولو ګډونوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. شاهین صاحب ما سوال نه واخیست، ما ته غږ سم نه راغی که یې ور بیا تکرار کړئ. ما دا ویل ابوسین صاحب چې دغه موضوع ریښه ډېر ناوخته خبر شوم، خو موږ هم کنه تاسو معلوم کار کوي ورزګار کوي نه وو په کور. په شکردره کې په مابین د جومات کې یو بم یې کې د یو غوته انفجار وکړی چې ملا صاحب په نامه د نومانی دی، الله دې جنت فردوس دې نصیب لري، خدای دې وبخي. هغه په شهادت رسولای دی او نور هم داسې غریب او غربه خلک په شهادت رسولي دي. او د دوه ځنه مویب ټامی پورته شوی دی ننګرهار خلک ته ورغلی دی، هغه له ذاتی خپل کمپاین شروع کړی دی. دغه ورځونه چې 3 ورځې وربند دولت هغه طالبان اعلان کړی دی، 2 ورځې تیرې شولې، عسكر جان اس یو ورځ پاتې ده. دغه یو ورځ کې ته غواړي چې مور او خور دې خوشاله وي نو په خپل باندې پیږي، او که غواړي چې ټامیان وساتي او جنگ وکړي هغه نو د تخپل کار دی، نه امریکا په در درته وخورن نه ټامیان. مهرباني دغه موضوع په دغه ټامی باندې غږیږي ټامیانو په. ډېر مننه شاهین صاحب، ډېره ښه موضوع یې راوړې ده. خدای پاک ته جنرال صاحب ته اجر درکړي چې په داسې سختو مشکلاتو کې، په دوره مصرفیاتو کې، په د اختر کې چې تاسو د افغانانو غږ د ریوجي پورې رسوي او دغه حقایق واقعیتونه ښکاره کوي. خدای پاک تاسو ته اجر درکړي او نعم البدل دی خدای پاک تاسو درکړي. شاهین صاحب اول خو زه دغه د شهیدانو د خدای پاک شهادت قبول کړي او کورنۍ ته خدای پاک صبر جمیل ورکړي. دا خو واقعا هم ډېره دردونکې پیښه وله چې دلته علما یا دغسې نور خلک دغسې خبریالان یا بل څوک دا چې ترور کېږي، دغه ګوره شاته دا یو ډېره غټه فلسفه لري. اوس که یو سوری مخکې موږ تاسې دوه پیښو غټو شهیدانو چې هغه په کابل کې دغه درېیمه پیښه ده چې هغه په مسجد کې کېږي، بیا هغه د جمعې په خطبه او یا جمعې په لمانځه کې کېږي. نو دا ډېره دردونکې پیښې دي شاهین صاحب. او بل شاهین صاحب سوال ګوره دلته دغه خلک راولاړېږي یا دغه وایي چې یا داعش په غاړه باندې واخیستله یا په نورو باندې تپي. دا داعش ډله ولې په کندهار کې داسې د طالبانو په ساحه کې داسې عملیات نشي کولی، ولې په بل کې نشي کولی؟ نو دا معلومه خبره ده چې دغه داعش ډله دا خو یو لیوه ده، بس د وزې پوستکی یو راغوستی، دغه د ملي امنیت خلک دي، دغه محب ټامی ده، دغه صالح ټامی ده، دغه اشرف غني ده، دغه بل ده، دا بل ده، دا یو څو بلای دا شپږ نفره په ار کې ناستې، بس د دغه د لاسونه یې دغه درشه که دغه علما شهیدانوي، دغه نور هم شهیدانوي. دغه یو دوه ته زه ټولو ته وایم چې ولا که یا کراچیوان پرېږدي ولا که یا عالم پرېږدي، مطلق چې د دې ادارې او د دې ډیموکراسي او د دې کفري نظام او د دغه په خلاف که ما د چا یو حرف پورته کو نو بس هغه سړی په هغه 2 ورځ باندې ترور ده، یا د دغه رازونه که چا افشا کولو دغه خلک دوی نه پرېږدي، دغه ځان ته یو ډله وایي. نو دوی په زور باندې کول د امریکایانو په ټانګانو باندې د هغو له لارې د امریکایانو په تیارو باندې دلته غواړي چې په زور باندې دلته په افغانانو باندې واکمني وکړي، هغه د یو څو پیسو په خاطر باندې. نو وایي شاهین صاحب زه تاسو ټولو ته اطمینان درکوم په دغه بشي باندې افغانان د ټولو سر خلاص ده. ابوسین صاحب غونډې خبرې د ښې دي، یوه خبر دی ډېره معناداره خبره وکړه او ډېره واقعا چې ما ډېر وخت دغه
د مایکم بند کړو دغه طالبانو په ساحه کې مثلا په وردګو کې په قندهار کې په غزنی کې همداسې په هرات کې په دغه ولایتو کې چې حتی په بدخشان کې ولې دغه داعش فعالیت نشي کولای ځکه چې طالبانو ساحه ده د ولس ساحه ده علی نه پریدي داعش په کوم ځای کې فعالیت کوي په کابل کې په ننګرهار په دغه ځایو کې چې مرکز کې څوک مرکز کې امریکایان دي فرانسویان دي ایټالویان دي دغه ناتو ده او دغه دولت ده داعش دغلته ده او دغه 2.5 زره چې تسلیمیږي هم دی ته تسلیم شول دغه خلک چې فعالیت کوي په دغه ځایو کې که د نر بچان دی را دي شي سید آباد کې د فعالیت وکي را دي شي په جغتو کې دی وکي ولار دي شي په غزنی کې دی وکي په قندهار کې دی وکي داعش مویش حاله انتن نه ورکی انتن چې ورکی به امر الله صالح ور سره دی همدار مویب ټامی او دغه نور ټامیان ور سره دي داعش جان علی بیخاره چکری وهي دا واقعیت دی دا بالکل شاهین صاحب محترمه داعش مایش وس نه په افغانستان کې نه داعش دلته انتن ور کوي داعش تیر جمله تیر دلته طالبان ورمت کړی ده والله په بالله د هغه صحنه شاهد و د هغه جنگ شاهد و چې طالبانو سره د داعشانو سره طالبان څو وخت په جهاد باندې بوخت و وای دا وریځ سی به وای دلته موږ ډیر خوشاله وای په داعش باندې موږ ډیر عملیات وکول او چې د اسمان به دغه و چې وریځ به نه ولا او به صاحب ولا بیا به د تیاری را دغه داعشان بیا د خپل مرکزو ته انتقالول دغه داعشان کدي نیولې دي کار شي د دې سره ناس دي د تاسو یو څور عمر مخته دغه د کابل ادارې د رسنیو ول د شاپور بختیار په نامه باندې دغه خپل بیان وستم دغه وایي چې زه دغه ساحو ته ولاړم چې چیرې دای شکست خوړلی و بیا تقریبا ما یو میاشت و نیمه میاشت ما رپورټ په دې باندې جوړ کړ بیا د کابل ته څنګه راغدم د خپل خلی اقرار دی ده لما کیمرا واخیستل سول زه ترور سولم ماته داسې غواښونه و د مرګ غواښونه ماته وسو دغه کمره ماته بیا د اوسه پورې نه د سپاره دي چې ما په هغه کې ډیر واقعیتونه ما راټول کړي و چې د داعش څوک دغه تنبیدایي څوک دغه درشاه څوک په لارې داسې شاد څوک څه په دانه داعش نشي ده دا وشلک محب ده دا سالیګي ده دا غنی ده دا اولاد دغه دوستم دغه یو څونه پرځ به د اداره کې راټول شي دي دغه ټول مسؤلین دغه خلک دي دلته موږ نه داعش پیژنو نه بل ډله پیژنو د بل ډله څه پیژنو موږ وشکلک دغه خاینین پیژنو او چې موږ حساب ور سره کوو د عدالت محکمې چې موږ به د خلک را کاش کاږو بیا به دغه خلک دي هغه ټول مسؤلین دغه خلک دي موږ نور هیڅ کم نه پیژنو انا نشي قربان دي اسم الله دې وسته عمر عمری مهرباني وکړئ شاهین صاحب او جنرال موبین صاحب ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او ټول ته د اختر مبارک وړاندې کوم قربان دي شما الله دې وسه اختر دې مبارک شه روزه مونږ داخله او جو غزا اطاعتونه عبادتونه قبول الله دې راول استړی مې په خیر او علیکم السلام مهرباني سي جوړ وسه شاهین صاحب خدای تعالی دې ټول مسلمانان وساتي نو د جنرال موبین صاحب مې پوښتنه دغه و چې په بل ویډیو کې د مالي دلی و چې د عبدالمنان نیازی چې و ټپي شوی دی او بعضې وایي چې یا د طالبان و بعضې وایي چې یا د حکومت طرفدار موږ منان نیازی نه پیژنو نه دغه موضوع منان نیازی باندې د قرباني سم دلته منان نیازی موږ پیژنو یاسین باسین او منان نیازی څوک ده و دا څوک ده د منان نیازی نه پیژنم دغه د منان نیازی چې جنرال د رخصت ورکړ شاهین صاحب نه ودرېږه نه پیژنم ودرېږه کم یو جنرال موبین صاحب یې پیژنې په یو بل ویډیو کې خبره ورسره کړې وه ما هغه ویډیو کتلې ده ښه دا چې د کوم جي و بالا زه نه پیژنم جنرال موبین صاحب ته یې پیژنې یار منې زه خو هغه یو پیژنم د بلیک واټر جاسوس څه ده هغه د جنرال موبین صاحب هغه د خدای تعالی دې بس داسې کامیاب ولرو لاړه ختم شو د کابل ته راوړی مازغه ته په هرات کې پاتې شو بیا دلته د خره مازغه ور واچول اوس رمباړي وهي بیخي دویمه ایران پاتې شو سره وکړو هغه خلاص دی خدای تعالی دې ژوندی ولره کامیاب اوسه الله تعالی دې هم دغسې کسان تل آباد او ژوندي ولري چې د امارت د خوا څخه ژوندي اوسي بالا بس داسې کسان زموږ ډېر خوښېږي چې مجاهدین خلک اوسي
بې خاره اوسېږه هغه وروره ګله د پیریانو دښمني اخیستې وه چیرې پاتې کېږي پوه شوې الله دې وساته عمري صاحب هغه ډېر عادي موضوع ده یو عادي یو چرګوړی و بیا هم تا ته ډېر غټ ښکارېده هغه سر دغه اختره پورې منتظر د اختر نه وروسته د جهنم دروازې خلاصې سي بالا یې ورلیږو د خیر د موږ نه دا پوښتنه وکړه چې ټرمپ سره هم کو د اوباما سره څه وکړو د بایډن سره وړې پوښتنې پرېږدي شاهین صاحب د هغه له ظلمونو وحشتونو که خبر سي بایډن به دله یاد وځي افغانستان خلک په دې خلکو یې سخت ډېر ظلمونه کړي دي زغ ډېر وحشتونه د ورځې 15,000 پټاوی کول نو سوچ کوه نو بالکل اسد ما یو کاس ته ویلې شاهین صاحب ما یو کاس ته ویلې مال اختر نه پاس به مې ایستلی وای تر اختره خو یې 10,000 پټاوه کو 10,000 هغه وایي د ورځې 15,000 یعنې د ایران تقریبا چې کم هم کړي شاهین صاحب د ایران یو 10 لکه فوج مړ کړی دی خانه خرابي ټولې د مار په ګیم وزل پوه شوې او پټاو به همداسې پټاو چې کله خو به بیا لغمان کې د ګلپیانو سیزانو د ظالم به یو پټاونه کول او زوی یې مړ نه کړي اوس خو خیر خبر راغله ډېر ساده او بې عقل سړی و نو خدای پرې یو کار چې څه رقم به کېږي نه به کېږي اما یو شی ده چې دغه لایف ته به راغی د خلکو د غلامانو د دغو 82 سره به بیا به د ډمپغانو سره ناست و هغو به امیرالمؤمنین هغوی ځان ته باید بل امیرالمؤمنین پیدا کړي هغه امیرالشیطانین یې ځان ته پیدا کړی شاهین صاحب دونه شین دبی و که بیا لمونځ ده و بیا سیرس ووایې دونه شین دبی نیوز ده دا اوس یې له قبره راوباسئ ورته تېره که کلمه دې منې که یې زده وي راوبشي اسد وروره مایک دې خلاص که مهرباني وکړې شاهین صاحب ډېره بخښنه غواړم هغه دغه غوندې زیاتې که جاهل او که هر شی و موږ یې کار رو خلاص کړو پوه شوې نور زیات یې په موږ پورې دغه اباسین یو چا د چا نه پوښتنه کړې چې پلار دې سواره مړ کړو